سلامونه پښتنو. په دې ویډیو کې به تاسو د هوم او د هاوس په مابین کې فرق زده کړئ چې د هوم او د هاوس په مابین کې څه فرق دی. دا چې موږ تاسو په پښتو ژبه کې دواړه د یوې معنا یعنې د کور لپاره استعمالوو، خو په حقیقت کې دغه د یوې معنا لپاره نه استعمالیږي، یعنې یوه معنا نه لري دواړه، بلکې د په معنا کې زیات فرق موجود دی چې هغه به تاسو په دې ویډیو کې انشاءالله په پوره ډول زده کړئ. د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ. ګران دوستانو، هاوس چې دی هاوس دغه د کور هغه تعمیر یا بلډینګ یا د کور هغه نقشه کومه چې په لاس باندې مسخه کول کیږي، یعنې په لاس باندې لمس کول کیږي، د هغه لپاره استعمالیږي. لکه د کور دیوالونه او خښتې او غیره هغه څه چې د کور په نقشه کې شامل دي، د هغې لپاره موږ تاسو هاوس استعمالوو. یعنې کوم وخت کې چې موږ تاسو د یو کور هغه بلډینګ هغه نقشه موږ تاسو په انګلیسي ژبه کې مراد کړو، په هغې باندې خبرې کوو، نو موږ تاسو به هاوس استعمالوو او هم هلته موږ تاسو نشو استعمالولی. لکه یو څوک وایي چې زه خپل کور رنګوم، نو دی به څه وایي؟ I am painting my house. داسې به نه وایي چې I am painting my home، ځکه چې دلته دغه د رنګول چې دي دغه د کور د هغې نقشې د هغې دیوالونو او د هغې تعمیر سره تړاو لري. او هم چې د هوم معنا کور نه، بلکې څه معنا؟ د استوګنې ځای. هوم د استوګنې ځای یا د سکونت ځای، یعنې هغه ځای چې په هغې کې یو څوک اوسیږي. برابره خبره ده، هغه که یو خیمه یا هغه که یو سمیڅ یا هغه که یو کوټه یا که هر څه چې یو څوک په هغې کې اوسیږي، هغې ته هوم ویل کیږي، هغې ته بیا هاوس نه ویل کیږي. لکه انشاءالله تاسو په مثالونو کې ښه ورباندې پوه شئ. لکه موږ تاسو یو مثال جوړوو چې he is painting. نو دلته څه شی به راشي په دغه ځای کې؟ دلته به هاوس راشي، ځکه چې د رنګول چې دي هغه د څه شي سره تړاو لري؟ هغه د کور د هغې تعمیر او د هغې دیوالونو سره تړاو لري، او د استاګنې سره کوم تړاو نه لري، د استوګنځي سره کوم تړاو نه لري، د استوګنې سره. نو په همدې خاطر دلته به څه شی راشي؟ he is painting the house. هغه کور رنګوي. او که چېرته موږ تاسو وایو چې I am going to my what؟ دلته به څه شی راشي؟ دلته هم صحیح دی که هاوس؟ نه، بلکل هوم، ځکه چې I am going to my home، زه خپل کور ته ځم، یعنې د استوګنې ځای ته ځم، کوم ځای کې چې زه اوسېږم هغه ځای ته ځم. نو په همدې خاطر دلته بیا موږ تاسو هاوس نشو استعمالولی، نو هم به استعمالیږي. او که یو څه نه څه نور هم پراخ پکې لاړ شو، یو څوک دی د هغې کور چې دی هغه خیمه ده، نو اوس دغه وایي چې زه مثال خپل کور ته ځم، دی به څه وایي؟ هاوس به استعمالوي او که هوم؟ بلکل هوم، ځکه چې دا خیمه چې ده د هغې د استوګنې ځای دی، د هغه استوګنځای دی یعنې. او دا خیمه چې ده دغه کوم تعمیر او دیوالونه او خښتې نه لري چې د هغې لپاره موږ تاسو هم استعمال کړو. نو په همدې خاطر د هغې لپاره د خیمې لپاره چې شی استعمالیږي؟ هوم استعمالیږي، هاوس ورته نه استعمالیږي. او همدا ډول موږ تاسو وایو چې ځنګل چې دی هغه د زمري کور دی، نو په دغه ځای کې موږ تاسو به څه شی استعمالوو؟ هوم او یا هاوس؟ نه، بلکل دلته موږ تاسو هوم استعمالوو، ځکه چې ځنګل چې دی هغه د کور په ډول تعمیر او یا نقشه او دیوالونه نه لري، بلکې هغه د زمري کور دی او یوازې د زمري استوګنځی دی. نو له دغه مثالونو څخه معلومه شوه چې هوم معنا استوګنځی، یعنې یو څوک چې په کوم ځای کې اوسیږي، د استوګنې ځای. او هاوس معنا هغه نقشه، هغه ډنچه او یا هغه بلډینګ د کور، هغې ته هوم ویل کېږي، هغې ته وبښئ هاوس ویل کېږي. نو یو سوال کېږي، هغه کورونه چې موږ تاسو په هغې کې ژوند کوو هغه څه شي دي؟ هغه د هغې لپاره موږ تاسو هوم استعمالوو یا هاوس؟ یا هغه هوم دی او که هاوس دی؟ نو ځواب به یې دا وي چې هغه کورونه چې موږ تاسو په هغې کې ژوند کوو، په هغې کې موږ تاسو سکونت لرو، هم هاوس کیدی شي او هم هوم کیدی شي. هوم په دې کیدی شي چې موږ تاسو په هغه ځای کې استوګن یو، او هاوس په دې کیدی شي چې هغه بلډینګ لري، هغه یوه نقشه لري، هغه دیوالونه لري، هغه خښتې لري، او په همدې خاطر هغې ته هاوس هم ویل کېږي. خو د استعمال فرق یې بیا په جملو کې راځي. لکه څه ډول موږ تاسو وایو چې زه خپل کور رنګوم، دلته موږ تاسو څه شی استعمالوو؟ I am painting my home یا house. کوم یو؟
نو دلته موږ تاسو هاوس وایو ځکه چې دا رنګول چې دي هغه د څه سره تړاو لري، هغه د کور د هغې نقشې سره تړاو لري، هغه د استوګنې سره کوم تړاو نه لري. او که چېرته موږ تاسو وایو چې I am going to my home یا house, which one is right? Of course home is right here. په دغه ځای کې هم بالکل صحیح دی، ځکه چې کوم وخت چې موږ تاسو کور ته ځو نو دغه ځای کې موږ تاسو مراد او مطلب هغه استوګنځی وي، یعنې زه خپل استوګنځي ته ځم نو هم به دلته استعمالوو. او همدا ډول د یو مرغۍ ځاله ده، د هغې لپاره کوم لغت استعمالیږي؟ هوم یا هاوس؟ دا هم استعمالول کیږي، نه هاوس، ځکه چې دغه ځاله چې ده د مرغۍ استوګنځی دی او همدغه ځاله چې ده کوم بلډینګ، کوم د کور نقشه او دیوالونه نه لري، یوازې د هغه مرغۍ استوګنځی دی. نو په همدې خاطر هغې لپاره هم استعمالول کیږي، هاوس ورته نه استعمالول کیږي. نو امید لرم چې تاسو به د هوم او د هاوس په فرق باندې پوه شوي وئ. انشاءالله چې دومره سخت فرق به یې نه وي، د دومره زیاتو ترشیحولو سره به کوم سوال او کومه داسې پیچلې نقطه پکې پاتې نه وي. نو تاسو هم خوري او کوشش وکړئ چې د هر لغت په خپل ځای کې استعمال کړئ. نو په اخره کې کوم ویډیو خوښه شوې وي نو لایک، شیر او سبسکرایب مه هېروئ د نورو دا ډول ویډیوګانو لپاره. او اوس ماته اجازه راکړئ بیا چې په یوه نوې مهمه ویډیو کې ستاسو حضور ته راځم. تر هغې مو په پاک رب سپارم او الله مو مل شه.